د پښتون قام د دغه ولس د ذلیلولو نه علاوه که بله څه ستا اراده وي یا څه کیسه وي موږ ته یې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په کویټه کې احتجاجي ناستې ته په خبرو کې یو ځل بیا پر پاکستان ریاست توندې نیوکې کړي دي. هغه ویلي چې پاکستان په لوی لاس پښتانه د مرګ کندې ته ټیل وهي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې ده چې پاکستاني ریاست هغه پښتانه ځوانان چې په پوځ کې کار کوي د بلوڅو سره د جګړې لپاره بلوچستان ته لیږي. پښتين ټینګار کړی دی چې په بلوچستان کې د بلوڅانو سیمو ته پښتانه ځواکونه نه لیږل کیږي او په خبره یې هغوی چې له بلوڅو سره دښمني لري په خپله دې هلته ورشي. دا جلسه چې د علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو زنداني غړو لپاره رابلل شوې وه، پښتين ورته په خپله وینا کې دغه راز د افغانستان په اړه هم څرګندونې کړي دي او څرګنده کړې ده چې د نړۍ د زورورو د ناسمو پرېکړو له امله افغانستان له تباهۍ سره مخ دی. افغانستان د نړۍ د لویو قوتونو په مشوره باندې د دوی په خوښه باندې د دوی د پالیسیانو د وجې د تباهۍ او د بربادۍ نشان جوړیږي. پښتين ویلي چې پاکستان هم په داسې حال کې د افغانانو پر مخ خپلې دروازې وتړلې چې هلته د خلکو باغونو حاصلات ورکړي دي. د په خبره د پاکستان له لاسه د افغانانو میوې خرابې شوي دي او سخت مالی تاوان یې کړی دی. پښتين ټینګار کړی چې پاکستان له پښتنو سره دښمني لري او لا یې هم ورسره د مور و میرې چلند نه دی پرېښی. هغه زیاته کړې ده چې پښتانه به یو کوي او د دوی د راپاڅېدو یوازینی هدف همدا د پښتنو یووالی او ازادي ده. نو په دې وختونو کې د هلمند او کندهار خلک چې د انګور او د انار باغ لري هغه دا وخت کې دوی خرڅ کړي بیا ټول کال پې بچي ساتي، نو دلته پاکستان پسې دروازې بندې کړلې.